د ډالرو په اړه افغانستان کې تازه او نوی خبر. سلام، وخت مو بخیر. پر جزئیات هم دلته وګورئ. اقتصادي شنونکي د اسعارو بیې چټک او لنډمهالې بدلون پر اقتصاد ناوړه اغیزه پرې باسي. امریکایي ډالرو د تیرو څو اونیو پر مهال د هیواد د اسعارو بازار کې د افغانۍ پر وړاندې خپل ارزښت ورځ تر بلې له لاسه ورکړی او ان یو امریکایي ډالر په 83 افغانۍ هم تبادله شو، خو دا بیه د 2 ورځو په تیریدو سره بیرته څه باندې 88 افغانیو ته ورسېده. د اقتصادي چارو شنونکي عبدالوفي نایبزی وایي د افغانستان د اسعارو بازار او د سوداګرۍ په برخه کې د ګډوډیو جوړېدل تر ټولو لوی زیان دی چې کولی شي د هیواد د اسعارو بازار کې د بېثباتۍ او چټک بدلون لامل شي. هغه زیاتوي د اسعارو بازار کې چټک بدلونونه ځینې زیانونه هم لري. د دغه وضعیت یو زیان د بیلګې په توګه درته وایم. تاسې ولیدل چې 2 ورځې وړاندې د یوه ډالر بیه تر 82 او 83 افغانیو پورې راټیټه شوه، خو نن بیا 78 او 88 افغانیو ته لوړه شوه. دغه ډیر بدلونونه د قیمتۍ او په بازار کې د یو ډول ګډوډۍ او بې باورۍ لامل کیږي. څرنګه چې د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر وارداتو ولاړ دی او د هیوادوالو د ورځني ژوند د اړتیا وړ توکي په ځانګړې توګه د سون او خوراکي توکي له بهر څخه راواردیږي، تمه کېده چې د ډالرو ارزښت په کمیدو سره به د دغو توکو بیه هم راکمه شي، خو د هیواد کورنیو بازارونو کې کوم توپیر رانغی. د اقتصادي چارو شنونکي په ان دا چې ډالر د لنډمهال لپاره د افغانیو پر وړاندې خپل ارزښت لاسه ورکوي، دغه بدلونونه نشي کولی هیواد ته وارداتي توکي په ځانګړې توګه د لومړنیو توکو بیې راکمې کړي. د اقتصادي چارو کارپوه ظاهر بهزاد سلامت اندر ته ویلي اوسنی شرایط د مالي یا پولي حباب بڼه لري، داسې چې تر اوسه هیڅ سوداګر د ډالر په اوسني بیه حساب نشي کولی. همدا لامل دی چې د ډالرو بیې د ټیټېدو اغیزې په کورنیو بازارونو کې هیڅ نشي. د اقتصادي چارو کارپوهان په وینا د هیواد د اسعارو بازار کې راغلیو بدلونونو ته په پام د افغانۍ پر وړاندې د ډالر دوامداره بدلون په بازارونو کې د نورو اړتیاوو وړ توکو د بیو کموالي لامل کېدی شي.